واوره مجاهد د یو څو خبر سپینې دی پام چې دوک نشي د لوی رب ازموینې دی واوره مجاهد د اوس وخت هر مسؤل انسان ته دا زموږ خطاب دی د اوس وخت چې څونه کار دې مخکې کړی و څونه اوس کوې څونه بیا کوې د رب د رضا لپاره د خپل رعایت او ولس لپاره یې وکړه د ولس څخه عوض مه غواړه د الله څخه عوض وغواړه او د الله عوض ډېر دی د ولس تر عوض ان اجر الا علی الله انبیا علیهم الصلاة والسلام چې کله به خپل امت ته خبرې کولې وحي به یې ورته راورسولې په دین به یې پوه کړله بیا به انبیا ورته ویله ان اجر الا علی الله زموږ مزدوري پر الله د ولس موږ ستاسې څخه شی نه غواړو ازمایښتونه دي امتحانات دي ابتلاوې دي پر دې موضوع ما بیان درته کړی دی د امتحانه ځان وساتئ هر انسان تر ما پورې اول زه په دغه منبر او محراب کې ډېر ازمایښتونه سته ډېر ابتلاات سته ډېر امتحانونه سته حسن حسین کې غالبا که تلبیس ابلیس کې یو واقعه ده وایي د ولي سړي ولي چې ولایت ته رسېدلی وي الله رب العزت په بندګانو کې مقرب او خپل رحمت ته نږدې کړي یو بنده د ده ګمراهي په کم وخت کې شروع کېږي چې کله د شپې تهجد ته راکښېني د اوداسه لپاره په ګډوه کې اوبه اماده او تیارې وي ګډوه د ضرورت تر ځایه خپل ورسره ولاړه سي ګډوه د ضرورت تر ځایه خپل ورسره ولاړه سي په دغه وخت کې دی د ځان سره ووایي چې اوهو څونه کمال ته رسېدلی ګډوه د اوبو لوښي او زر خپله در سره روان دی هغه عالم وایي د دغه ولي چې ولایت ته رسېدل دی د الله دوست دی ګمراهي او بېلاري د دغه ځای څخه شروع سي چې دغه کمال د ځان وبولي د الله یې نه بولي د هر چا ازمایښت شته زما ازمایښت و امتحان په د منبر او محراب مدرسه کې دی ستاسو امتحان په بیابان کې دی الله دې نجات راکړي الله دې په امتحان نه اخته کړي د الله امتحان ډېر سخت دی ځان چې پاکوبه کې فدایت ملامت نکړې ځکه نن هم په یاقوتي نو رنګینې دي واوره مجاهده ورا ارمانونه مو قربان تر خپل عزت نکړې خدای پر کام کې د وسو د قدرت نکړې ځان چې پاکوبه کې کې فدایت ملامت نکړې ځکه نن هم په یاقوتي نو رنګینې دي